هغې نه بعد ورور سوال کړی دی چې د څه علماو دا رایه ده چې کله په اوتارو کې یعنې په طاقو شپو د رمضان کې راشي شپه د جمعې او د جمعې شپه او د طاق د رمضان شپه دا په یو ټیم باندې راشي نو اکثره وایي په دې کې داسې چې دا شپه د قدري شپه د قدري نو د دې خبرې څه دلیل دی او د دې خبرې څه حقیقت دی؟ الجواب بالله المستعان. و محترمه دا خبره شیخ ابن باز رحمه الله کړې ده، هغه نقل کړی دی بعض اهل علمو نه چې بعض اهل علمو دا نظرو چې کله په رمضان کې د طاقو شپو سره د جمعې شپه یوځای شي نو دا غالب دی چې دا لیلة القدري خو هغې څه دلیل نه دی ذکر کړی د دې خبرې لپاره. یو حدیث ما ته په دې مسله کې هغه ما کتلی دی په ابن خزیمه هغه نقل کړی دی د معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه حدیث دی. شیخ البانی رحمه الله دا حدیث صحیح کړی دی، یعنی حدیث صحیح دی. هغې کې راغلی دی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان یعنی صراحت سره رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې تاسو لیلة القدر د قدر شپه په اخیره شپه د رمضان کې ولټوئ او په دغه شپه باندې ولټوئ. امید دا دی چې په دغه شپه کې خو دا خبره چې کوم اهل علم کوي چې کله د جمعې شپه د دې سره یوځای شي د طاقو شپو سره نو دا لیلة القدر نو دې باره کې ماته څه دلیل نه دی معلوم او په دې باره کې اهل علمو دا خبره کړې ده خو څه دلیل نه دی ذکر کړی. البته د نن شپې چې نن د رمضان دی د رمضان طاق شپه ده لکه 9 شپه ده او اخیری شپه ده د رمضان او د جمعې شپه هم ده نو طاق شپه هم یوځای شوې ده او د جمعې شپه د طاق شپه ده او د جمعې شپه ورسره یوځای شوې ده او په دې کې دغه حدیث هم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو لیلة القدر په اخیره شپه د رمضان په هغې کې ولټوئ. نو ډیر امید دا دی او ډیر زیات ګمان دا دی چې انشاءالله سبحانه وتعالی چې دا په دې شپه کې دا شپه د قدري او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له په دې کې د عمل کولو توفیق راکړي. خو سړی بالضبط دا خبره نشي کولی دا قدر چې دی نو په دې کې د علماو تفصیل کړی دی که نه دا کله بدلیږي را بدلیږي کله دا جفتو ته هم واوړي او کله په نورو طاقو شپو کې هم راشي لکه په 27 د رمضان په 20 د رمضان کې بعضې حدیث راغلی دي او دا موږ په 27 رمضان کې دا خبره وکړه چې هغه هم داسې یو شپه وه چې هغه هم ډېره ارجا وه ډېر امید پکې دا و چې هغه د قدر شپې او په هغې شپه باندې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او دغه شانته د کور والا خپلې بیبیانې دا یې راپاڅولې وې او هغې ته امر کړی و تر دې پورې چې د ساره پورې به ولاړو په 27 رمضان کې چې دا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې دا امید دا دی چې دا به لیلة القدر نو په کار دا نه چې په دې طاقو کې په دې جفتو په طاقو په دې ټولو کې په آخر د رمضان کې سړی عبادت وکړي او یو ورځ او یو شپه هم داسې پرې نه دي مګر چې دی پکې عبادت کړی او ځان یې پکې ستړی کړی نو خامخا به په دې کې یو شپه راځي چې هغه شپه د قدر ده او د هغې سره چې څوک میلاو شو او د هغې سره څوک مخامخ شو چا عبادت وکړو پکې نو هغه مبارک سړی دی او هغه برکت یې واغوستو د هغه شپې او هغه برکت هغه ته حاصل شو او هغه ثواب هغه ته میلاو شو. اعمال زمونږ